حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا یو ورځ ډیر زیات په غوسه شو. د کور نه په دې اراده راووتلو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دغه ډیر خلک نعوذ بالله ګمراه کړل، خلک یې د بوتانو د عبادت نه خلاص کړل، یو دین ته رابلی. دا سویم کس دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نه دی. د دنه مخکې علماء کرام فرمایي چې یو کم سلويخ کسان مسلمانان شوي د صحابه موجود دي. خو دې ډېر زیات غوسه په دې باندې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم بنن قتلهما، ځکه قتلهما چې د ډېر ورانه شروع کړي نعوذ بالله، خلک بې دینه کوي، د دین نه اړوي او د اسلام دین ته رابلی. دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روان دی، توره په لاس کې ده او په دې اراده دی چې زنبا او نن به دغه محمد صلی الله علیه وسلم نومي سړی به د دنیا نه ختموم او شهیدوم به. په دې اراده دی او ډېر زیات جلال کې دی، په غوسه دی، را روان دی، توره په لاس کې ده، د تیکې نه یې باسلې ده. مخکې ورته یو صحابي مبارک ورځي، ورته وایي چې عمره چېرته روانې؟ هغه صحابي مسلمان شوی دی خو اسلام یې پټ کړی دی، چاته اسلام په هغې وخت کې نه ښکاره کولو په اسانۍ سره. چا به چې په زوره کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو دغه کس ته به هغه وخت کې مشرکان به ډېر زیات تکلیف او تعذیر به ورته رسولو. خو دغه کس صحابي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه خپل اسلام پټ کو، ورته ویل چې عمر دومره په جلتۍ سره او دومره په غوسه روان چیرته دی؟ ورته وایي چې محمد نومي سړی چې دی صلی الله علیه وسلم ورځم هغه شهید کوم او د دې دنیا نه یې رخصتوم او خلک ته وزګاروم. هغه ورته وایي ای عمر ته دا خبرې پرېږده، محمد صلی الله علیه وسلم قبیله لري، قوم لري، خپلوان لري، هغه خپل بدل اخیستلی شي. که ته هغه شهید کې خلک به راشي تا به ووژني، نو ته هغه پرېږده، خپل کور ته لاړ شه. ستا خور فاطمه چې نومېږي او ستا اوښه هغه دواړه مسلمانان شوي دي. د هغې پوښتنه وکړه. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې دا پیغور ورکو، د دغې پیغور په وجه هغه دومره انتهایی زیات غوسه شو چې زه ځم د څوک چې د دې دین نه خلک اړوي، د بوتانو د عبادت نه او اسلام دین ته رابلي، زه هغه شهیدوم او زما کور ته اسلام را رسېدلی دی. خور چې وه پټه مسلمانه شوې وه او خیم پټ مسلمان شوی، کور ته په جلتۍ سره نبی علیه الصلاة والسلام نه اراده بدله شوله، را روان شو. کور ته چې کله را ورسېدلو ګوري چې د دروازې نه بیرون حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی. د کور نه دننه نه اواز راځي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. دا آیاتونه اواز دننه نه راغی. د چې واورېدلو دروازه یې په جلتۍ سره وازه کړله. په هغې وخت کې به داسې مصحف چې موږ سره څنګه موجود دی لکه د قرآن عظیم الشان داسې به نه و. چا به په پاڼو لیکلی و، چا به په تختو لیکلی و، پاڼې به هم دومره موجودې نه وي، چا به د یو هډوکې باندې به لیکلی و، چا به په یو لرګي لیکلی و. یو وړوکی شان کاغذ ورسره و د څرمنې، هغه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې وکتلو په جلتۍ سره په غوسې سره کور ته راغی، نو هغه کاغذ یې واغېښتلو د یو بسترې لاندې وکړو، خو لږه سوګه یې ښکارېدله. एकदम په خور باندې وار وکړو چې نوم یې فاطمه، چې ګزارې به وکړو بیا او خیر راګیر کو او خیم وهلو خزانه پستړې کړلو. بیا یې ورته وی چې خور ته وکتل، د خورې د مخ مبارک نه وینې روان شو، نو په خور باندې رحم راغی، زړه یې نرم شو. کله چې وکتل ورته نو ورته ویل چې خورې الله جل جلاله ورته هغه د نبی علیه الصلاة والسلام دعا ورته قبله کړې وه چې دی راځي د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل پسې د هغې نه یو ورځ مخکې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کوي چې الهه په یو د دوو عمرینو کې اسلام ته عزت ورکا، یا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یا عمر ابن هشام چې ابو جهل دی، په ابو جهل مشهور دی، الهه په دې دوانو کې یو ته اسلام ته عزت ورکا. دعا الله جل جلاله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حق قبوله کړې ده. نو چې کله د قرآن عظیم الشان تلاوت چې واورېدلو بیا خور ته وویل خورې نور دې نه وهم، رحم مې در باندې راغی، زړه مې در باندې خفه شو،
هغه د مور شفقت مې سترګو ته ودرېدلو کم تلاوت مو چې مخکې کولو دا راته لږ بیا تلاوت کوي تاسو ما بیرون نه ستاسو غږ واورېدل هغه راته لږ تلاوت کوي نو خور م جلال کې راله پوه شو چې کېدای شي اثر یې پې کړی ورته ویل ای عمره ته اول داسې کار وکړه ته چې قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي انما المشرکون نجس مشرکان ټول نجس دي اگر که ظاهر کې هر څومره ځان پاک کړي خو دا ټول نجس دي دی به مسجد ته نږدې نه راپرېږدئ ورته لاړ شه غسل وکړه غسل چې دې وکړو د هغې نه پاک کالي واغوندې او ځان به پاک صفا کړي هغې نه بعد اوس بیا تا تلاوت کوم دا به وایي کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ځي د هدایت وخت را رسېدلی دی د قرآن عظیم الشان سره ځان وصل کړو اتصال یې ورسره پیدا کړلو کله چې غسل وکړو واپس راځي تلاوت ورته وایو د اوښکو سترګو مبارکې نه اوښکې روانې دي انتهایی زیاتې وچړل خپلې خور فاطمې ته وایي چې ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته بوځي زه اسلام قبلوم په دغې وخت کې اوښی دی ډېر زیات خوشحاله شلو فاطمه کومې چې خورې وه رضی الله عنها دا هم ډېره زیاته خوشحاله شوله ورسره روان شول عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي په طرف ور روان دی نور مظلوم بیچارهګان غریبانان صحابه کرام هلته موجود دي هغلته ناست ول هغوی په دې اراده شول عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې چې چرچه وه او ډېر زیات خلک به چې یېرېدل د درې خلکو د درې کسانو نه یېرېدل یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د ده نه به ټول خلک یېرېدل دا سردار و پکې قوي سړی و پکې یو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام کاکا مو رضایي رورې مو ثویبې رضی الله تعالی عنها دواړو ته شیدې ورکړې وې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنها نه خلک ډېر ډارېدل ځکه دا قوي سړی مو سرداره مو د هغې سره یو ابوجهل و ابوجهل نه به خلک ډېر زیات ډارېدل نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق صاحب نه لږه زمانه مخکې یو څو ورځې مخکې اسلام قبول کړی دی هغه ته هم دغه پیغور لکه څنګه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هغه یو صحابي پیغور ورکړو چې ورشه خپلې خور د اسلام قبول کړی د هغې پوښتنه وکړه ته ورځې نبي علیه الصلاة والسلام شهیدانوي دغسې د حمزه رضی الله تعالی عنه همدغه چې د اسلام چې مسلمان شوی دی همدغسې د پیغورې سبب شوی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جومات ته روان شو مسجد نبوي ته چې رانږدې شو یو کم 40 صحابه کرام دي خفه دي هغه په دې نیت دي چې دا خو بدماش انسان دی او ټول خلک د نه یېرېدل او مظلوم صحابه کرام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه حضرت عمیر رضی الله تعالی عنه نور هغه غریبانان صحابه دي ټول خبرې چې دا اوس د چا بېعزتي ونه کړي نبي علیه الصلاة والسلام ته لاس ور وانچوي نو صحابه راغلل په منډه نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ای د الله رسوله عمر رضی الله تعالی عنه را روان دی که په خیر اراده را روان یې وړاندې شي او که د اسلام او که په شر اراده را روان نو دی به زه په همغه ساعت بیا ختم کړم نو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې رانږدې شو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه خپل توره د تیکې نه راویستله چې اوس چې شورانې ونه کړي هلته یې توره د تیکې نه راویستله نور صحابه کرام غریب ولاړ دي دی چې نبي علیه الصلاة والسلام ته رانږدې نو سترګو مبارکو نه اوښکې انتهایي زیاتې شول علماء کرام فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام خپل لاس ور نږدې کړو د ګریوان نه داسې ونیو دا ګریوان یې پرې تاو کړو ځان د دې سره نږدې کړو جټکه یې ورکړل علماء کرام فرمایي دا جټکه ولې ورکړل دا جټکه وایي توجه وه د نبي علیه الصلاة والسلام هغه توجه یې ورته وکړل هغه چې کوم انوارات والفیوزات هغه یې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه سینې مبارکې ته انتقال کړل دا یوه توجه چې ورته ورکړه ورته یې ویل چې عمر ولې په کومه اراده راغلی وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شرمېږم او غواړم چې اسلام قبول کړم په هغه وخت کې چې هغه یو کم 40 صحابه کرام ولاړل د ډېرې خوشحالۍ نه چې دا خبره وکړه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اسلام قبلوي نو ټولو په یو ځای چا وکړه چې لا اله الا الله سبحان الله الله اکبر د الله اکبر او د نعره تکبیر چغې وکړلې علما کرام فرمایي حتی تر دې پورې چې غرونو کې د انګازې د سپول شو یو کم صحابه کرام دومره په زور سره دومره د خوشحالۍ اظهار وکړو نو خبره مې دې پورې کول شو چې د قرآن عظیم الشان سره ځان وصل کړي که هغه هر څومره له اول نه ګمراه ولې نه وي هر څومره ګناهونه ولې نه وي کړي الله جل جلاله به انسان ته بیا هدایت نصیب کوي کله چې مسلمان شو اسلام قبول کړو مخکې د اسلام نه مسلمانانو ته تکلیفونه رسولي انتهایی زیات مسلمانان یې ځورولي دی راووتو د مسلمانانو وینې د مخکې توی کړې وې راووتو چې الهه ما ستا د مظلومو بندګانو چې اسلام قبول کړو د هغې وینې مې توی کړې دي زه به نن خپله وینه د اسلام د خاطره تویوم یو ته ورځي
شیبه ته ورځي لوی کافر دروازه ورته ټک ټک کوي چې هغه به کېدای شي په ما باندې ګزار وکړي زه پې زیری وکړم بیرون ووتو ورته وایي شیبه بیرون نه ووځه خبر نه ما اسلام قبول کړی نو ما تاسو ته ویلي چې په مکه مکرمه کې 3 کسانو چې خلک به ترې ډارېدل یو حمزه رضی الله تعالی عنه یو عمر فاروق صاحب او ابو جهل چې هغه وکړه عمر صاحب اسلام قبول کړی دروازې ورپسې راباندې کوي زه ښه کار نه کړی بل ته ورغی ابو جهل ته ورغی ابو جهل خبرې ما اسلام قبول کړی دی دروازې پسې رابنده کړه شیبه عتبه دا لوی لوی کافرانو ته ورغی چې کېدای شي په ما باندې ګزار وکړي ما مسلمانان ځورولي دي پرېږده چې ما نه مینه توی شي خو هغې ورته څه ونه ځکه ده نه ډارېدل بیا لاړو یو ځای کې څه نوجوانان نوي ځوانان هلکان ولاړول هغوی د چا په قصه کې نه وي هغوی ته چې تاسو خبرې ما اسلام قبول کړی دی نو ماشومان ته یې اول نه دغسې تربیه ورکړو چې څوک د اسلام خبره کوي نو تاسو په تیږو ولرئ نو هغوی زر تیږو ته لاس کړو ده ورته به دا خپل چې تیږه به راتلله ده به ورته سر نیولو چې اوس په کومه تیږه باندې ولګېږم وینه رانه لاړه شي یوه تیږه راغله او د ده مخ مبارک پې ولګېدلو او مخې کې وینه شو او دی لاړو یو غره کې یو طرف ته کېناسته او اله العالمین جل جلاله ته انتهایي زیاتو ژړل چې الهه که ته ما ته د قیامت په ورځ د صحابه کرامو او د مظلومو صحابه کرامو وینه پېښ کوې زه به الهه ته د خپله وینه پېښ کړم چې ما هم د اسلام د خاطره دا وینه توی کړې نو موږ او تاسو که باندې تکلیف راځي مشکلات راځي د قرآن عظیم الشان سره که ځان وصل کړو الله تعالی به مو کامیابوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین